په رنډي خانه کې څه شي کیږي؟ رنډي خانه په دې معنا ده چې خود په تاریخ کې ووایه، په د تشیع په تاریخ کې، د تسنن په تاریخ کې یو ځای ووایه چې په اسلام کې د رنډي خانه وه. ولې درواغ وایست؟ دا رنډي خانه په دې معنا چې رضای کبیر جوړ کړی وه. او د زنديق زو د ملا دفاع دې مکه او د پیغمبر دفاع دې وکړه. خپل د عقیدې دفاع کوم. او د مشرک زمانو او د کافر زمانو او د هلته د رضای کبیر تاسو د پیغمبر دفاع نشئ کولای. د مجوس اولاده او د يهودي زمانو د يهودي زو دلته په ښکارا درته ویل د سیده وایي د خانه درلود احترام درلوده بل پلاک اشکنزل وکړه لازم اشکنزل کوم. اوس درته وایم وی د مجوسي زو یاس د مجوسي زمان د مجوسي زمانو د پیغمبر دفاع مو وکړه. د مجوس زمانو د محمد رسول الله دفاع نه کوي دلته په ښکارا درته وایي خوي وتماما كأبيها. وس دې زي ته وګورئ دلته څه ورته وایي دلته ثم ضرب الله فيهما اي عائشه وحفصه. لاندې وګورئ قسم خوري زنا چیر او ولد زدي كابير زو زدي كابير زمانو زاد درواغجن زو زدي كابير زو زدي مجوس زمانو. صدرته تفسير القرطبي سورة التحريم كي سورة التحريم دوم جلده دريسة او يايما صفحة دا تفسير دا شيخ القمي عباس القمي دا ديتا پدرايم قرن هجري كي تير سوي دا درايم قرن مگو تاسو وس پنځلسم قرن پر کېږي یعنی په 14 قرن کې یو هغه په دریم قرن کې خاوس وګس دای په دې خپل کتاب کې څوای مسلمانانو وګسي وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقال ديتواي واي والله قسم أخلي ويلدينا مراد فخانتاهما إلا الفاحشة لدي خيانتنا مراد إلا الفاحشة دا فاحشة شيدا ولا يقيمن الحد على فلانة كارسي دي موج مهدي ويراسي ويحد بجاري كوي على فلانة ني مراد سو كده بكينايو كده التخبرك عائشة رضي الله عن هذا فيما أتت في طريق البصرة سكالة داوي بسرية تراغللا وكان فلان يحبها دلت بيا طلحة رضي الله عنه خيبا كنايكو إذا خبرك لذا إلا الفاحشة دي فاحشة دي بارة تشي دا حد دا دي تا لوي مفسر إمام دي واي ولا يقيمن الحد على فلانة حد بورباني جاري كي حد پا چيش كي جاري كي پزنا كي جاري كي كپا نورو شانو كي جاري كي وس رازا دغه خبر دي تاله نور علماء په تفصیل درته وخیم دا دي 1200 کاله مخکې عالم ده دا دي 1200 کاله مخکې مفسر دي وسویل وس راځه یو زید مسلمانانو عباس جانویل سماته دا وخه 1200 کاله مخکې می ورته وخودله دا خبره وس راځو دي تابل کتاب ته یو دقیقه سي خدر تواضح سي یو دقیقه خدر تواضح سي فأمدغ كتاب كي سيدي تا آية الله ده آية الله بمعنى خو بيجي دي الله لو ينخى العلامة المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي داي مسلمانانو بدي كتاب كي الدغ دي 1200 كاله مخكي دي عالم خبر رات تفسيروي مسلمانانو راسي بارك الله فيكم دا تسونر انا يو دقيقة تاسي راسي طول مؤمنان ومسلمانان وخرات غوكسي دي كتاب وقرا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين فقال والله تفسير القمي مخكسي مدر تخكاركرل تفسير القمي سوي وي والله قسمت الله فخانتهما إلا الفاحشة وسراسة تشهد فاحشة وسوقر ولا يقيمن الحد على فلانة أي عائشة وينيدس بسرك ينويني استغفر الله مهدي سراسي عائشة باندي بحد قائمة إلى قبر برباسي فيما أتت في طريق البصرة وكان فلان
أي طلحة يحبها. وس دا لاندې پسې راځه. وس یوه خبره وس وګوره. الخبر واضح الدلالة على صدور الفاحشة من عائشة وحفصة على وجه الخصوص. دا فاحشة وس وګوره لاندې وګوره. دلته بل قول امرأ أخلي بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. دلته وایي دې دواړه کافرې وې. خو اوس لاندې ته دلته راسه. لاندې راسه دې زړه سره سم دې سر خلاص. فضرب المثل بمريم عليها السلام إنما هو تعريض بزوجتي النبي. دون دې دپاره د دې مثال راوړی دی چې د نبي علیه السلام دوه بیبیانې اللتین هغه دوه لم تحصنا فرجيهما عن الحرام. چې دې دواړه خپلې شرمګاوې له زنا و زنا ونه وې ساتلي. فرجيهما فرج خو به پېژنې عباس جانه. اوس وګوره استغفر الله دې ځای ته وګوره. قبل و بعد شهادة رسول الله. د نبی علیه السلام په ژوند کې هم خپلې شرمګاوې نه ساتلې له زنا نه، او د نبی علیه السلام له وفات نه هم وایي دا خبرې نه ساتلې، ځانونه یې نه ساتل له زنا نه. لاندې اوس وګوره وایي وهذا الخبر متصل بالسند الذي ذكره القمي. دا وایي بالکل دی متصل سند سره وایي قمي. اول کتاب چې مې درته ښکاره کړه 1200 کاله مخکې. وهو ثقة الأمين باتفاق العلماء الإمامية. دا وایي ثقم دا قمي امینم دا د 12 امامه و په نسبت باندې. دا وایي ثقه او امین ده. داسې کومه خبره وایي راوړې ده چې عایشه رضی الله عنها العیاذ بالله فاحشه او زناکاره وه. اوس که بل کتاب پسې درته ښیه له امام نه دې درته ښیه چې عایشه رضی الله عنها پیسې راجمع کولې په زنا باندې العیاذ بالله. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. قاری صاحب دا 1200 کاله مو 1200 کاله مخکې وکنه هغه یو دی. دا 1200 کالو نه زیات دا د دې قمي شیخ القمي دا د دې ټولو د محدثینو استاد پاتې سوی ده. د کولینی د ټولو استاد. راځه اوس نو د رب په خاطر باندې د اهل بیتو په خاطر چې د کومه وعده کړې وه ده او الى یوم القیامه درته چیلنج دا خبره د کړي دروغجنه ثابته کړه. زه در سره شریک کېږم، لیکن اوس چې د کومه وعده کړې وایه د امام علي په خاطر باندې وایه کلمه د شهادت وایه. ریله کړه مایک ته ورور. بس مایک دې خلاص کړم. بند دی وای لایف می بند لای به خود بنديږي. اوس نو اوس به خود لای بنديږي. مایک دې خلاص ټول شي دې خلاص دي. لایف روغ دی قاری صاحب. لایف روغ ده. اوکې دی قاری صاحب. کله چې خو دې وکړې د ټولو شی رنګ دې بد کړب سي. او د سیګنل امدانه چې هغه رد نشان پر راغلی سیګنل خراب دي نه اکاونټ هم صحیح دي. والله پر تاسو باندې شرم ویل چې داسې مودراتور لري شه پر تاسو بیخي شرم دی. بیخي د بغیرتی ځای دی دلته. څنګه خیر دا اوله کله چې دغه مایک بند کړله تر اوسه باندې بند و بیا هغه استا مودراتور وای دلته استا مایک هم میلادي ګرد شیان هم میلادي مایک بنده خپل یا یو طرفه خبرې کوي تاسو یو طرفه خبرې کوي. نو پام مایک د خلاص او د تپ انټرنیټ کې بس ستونزه و نه پیږي. ما په انټرنیټ کې نو دلته نیوشتا و چې مودراتور بند کړی ده. دلته خو ما ته معلومیږي بیا قسم ورکړه چې بند کړی وکړه. او بیا استاسو په کتاب دغه اوله چې راله هغه دوه ښځه خو د پیغمبران و د حضرت نوح او حضرت لوط پیغمبران د هغه په آیات قرآن شریف کې سته. بیا د تفسیر چې راغلی دي هغه فاحشه لا تکون فاحشه یا عایشه لا تکون فاحشه ستاسو په کتابو کې راغلی دي. دا زناکار نه ده راغلی په دې کې. دلته قصاص یوازې د دغه دپاره حد جاري کېږي، یوازې د زنا دپاره جاري کېږي ستاسو په مذهب کې.
آیا نو یو څوک چې کنځله وکړي دلته ته ووایه یوازې ستاسو په مذهب کې د حد په دغه کې جاري کېږي یا هغه یوازې فحاش نه وه ودرې چې دلته ووایم او انسانه هغه درته وایي فرج له حرام و نسب هغه د پیغمبران دغه ویل لوط و نوح یې ویله هغه چې زناکاره و خو لوط عائشه و حفصه خو یې او خدای دې غر کړه هغه تفسیر راوله لاندې امام جعفر صادق نظریه ولې تا رانوستله هلته لاندې نوشته وقاله امام جعفر صادق تاسې مسلمانانو وګورئ خو دلته لاندې هلته نوشته وه ولې داسې کوئ تاسې وګورئ مسلمانانو دې ځای ته غوږ سي تاسې دې ځای ته وګوره تاسې دغه ځای ته وګورئ وایي فضرب المثل بمریم راسه اکشته هلته قال جعفر صادق نوشته صبر وکړه فضرب المثل بمریم عليها السلام إنما هو تعريض بزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم وای دی مریم علیه السلام مثال دی نبی علیه السلام دی دو ښځو دپاره دی دې دپاره ویلی د اللتین هغه دوه ښځې لم تحصنا فرجیهما هغه دوه ښځه څوک په دغه مطلب کې هغه دوه ښځه څوک وه دلته په دغه د تا خپله ووایه مثال د هغه دوه پیغمبران دی چې لوط و نوح دی دا څوک ده او خدای بیا یو صفه به مخته راځي بیا وایي دغه دوه دی دغه ځای مې درته را شروع کړی دی د الله بنده له دغه ځایه کې تا په سترګو د خدای جل وعلا تا ته هدایت نصیب کړي له څومې صفحې نه را شروع کېږي چې د عائشې رضی الله عنها د حفصې توهین کې 90 صفحې نه وګوره وأن مسألة بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بتلك الدرجة التي يتوهمها المسلمون اليوم وای د نبی علیه السلام د بیبیانو پاکي وای په دې شکل نه ده چې مسلمانان وای بل عکس وای عکس ده هو صحيح وای دا ده ان عائشه البطله الكبيره في ترويج سيناريو دعاره دی وای رندي خانه چلوله مردګاو خانه وای چلوله وصدور الفاحشه خپل وای فحاشي کوله دی ملعون زامن ودلته تقیه کوي په خدای قسم ګوریا وای ولا يقيمن الحد على فلانه حد به ورباندې جاری کوي دا حد عائشه رضی الله عنها قبر راباسي دا کدي زنا حد ورباندې جاری کوي کدي بل یعنی لا قبر راباسي دا د تاسو يهودي مهدي دا دولسم مجوسي امام سي مراسي عائشه رضی الله عنها بل قبر راباسي وسو ګور دلته په صراحت سره وای الخبر واضح الدلاله على صدور الفاحشه من عائشه وحفصه د دوی دواړو بلکې دلته بیا لاندې ورته وګوري لاندې ورته وګوري لاندې وای بل التصريح دلته خو فاحشه بنفاق عائشه وحفصه وكفرهما ادي زنديق زمانو دا تخو وسواي سنا لدينا فاحشه بلم لدينا شيء مراد ده لدينا شيء حفصه وعائشه كافري وي منافقي وي لدينا څه مراد دي دلته راځي دا 15 ورځې تقیر اس وڅ په دې پوسو چې غول خو می خوړل د سيزور سره مسلمانېګه مشیتو پرېږدم چې 1200 کاله مخکې مل کتاب ورته ثابت کړله راغل په څه شي شروع کړو ویل نه لدی فحاشینه د تا عالم بداویل سره د فحاشینه د فحاشینه د مراد د تا محقق عالم د خپل وایي عائشه او حفصه رضوان الله عليهم اجمعين لدينا شرمګاوي اے دی الله بندا دومره دي زناور زامن دي تاسو وګوري استغفر الله ولم تحصنا فرجيهما عن الحرام خپل شرمګاوي ولا حرام ونساتلي هو دي زنديق زمانو تاسو بهم رضی الله سره تقیه کوي هو دي مجوس زمانو تبيام رضی الله هغه درته وایي په صراحت سره وای د نبی علیه السلام دوه ښځو چې د نبی علیه السلام په ځوان او له شهادت نه وروسته وای خپل شرمګاوي وای نه ساتلې استغفر الله شرمګاوي درته خي کله چې په دې پوسو چې کافر ثابت کړم د امام زبیر ته دړي وړي کړل 1200 کاله مخکې مې د کتاب ګوري مسلمانانو درته خو د تفسیر القمی هغه وایي والله لدی خیانتنا مراد څه شي ده فحاشي
خا فحاشي دې څه شي کړي ده په کنځله باندې په اسلام کې حد شته نه په کنځلې کولو په اسلام کې حد شته مسلمانانو نه قاري صاحب نشته هلته خو چې ته وایې چې نبي علیه السلام ورته وایي لا تكوني الفاحشه یعنی لغنه مراد یعنی تیزی کنځلې یا بدې خبرې دي د تا مهدي سي راسي د کنځلو په خاطر به عائشه رضی الله عنها له قبر راباسي ای دي زنديق زمانو تاسې هغه کافر یاستئ نه رسول الله منئ نه قرآن منئ نه دین منئ نه خپل کتاب منئ دا اوس دومره لوی د کافر زوی دلته ماته څه وایي نه له دې نه مراد بل شی ده د تا دغه محقق علما نه پوهېدل دا مفسرین دي نه پوهېدل هغه په ښکاره درته ویلي دي چې عایشې العیاذ بالله خپله شرمګاله له زنا له حرام ونه ساتله ته دلته ماته راځې چې له دې نه بل څه مراد دي بل کتاب پسې درته وښیم بل کتاب بل کتاب یو دقیقه صبر وکړي دا ناشب دا خپل کفر هم کوي خپل کافر هم یو په کفر د ټینګ پسې ولاړ یې دا به د مسلمانانو ته پسې ښیمه دا به د مسلمانانو ته پسې ښیمه که د فاحشه کې تعویل کوي خو دا کافر لفظ چې ورسره لیکلی شوی دی دې سره به څه کوي خو همدغه زه ورته وایم هغې نه هم کفر هغه کفر مراد نه ده کوم سي دا وایي کافره او دا څه شی الله اکبر استغفر الله العظیم دا مشارق انوار اليقين معلومیږي درته وو قاري صاحب في اسرار امير المؤمنين دغه په لایف باندې اوس د ریپورتونو ته په خدای قسم زور ورکړل کېدای چې ګوري د لایف درنه بند کړی ما سر خط ورسول د رسول الله امتیان سته چې د رسول الله د بیبي په دفاع کې د لایف درنه بند نسی ګوري الفصل الرابع في اسرار الحسن ابن علي فمن ذلك انه لما قدم من الكوفه جاءت نسوه قال سعادة انه شهيد سول امهات المؤمنين راغله فقالت عائشه يا ابا دلتي نوم ګوري ډیلیټ کړی دا راځي دې ځای ته وګوریا وای حسين فقال لها الحسن حسن عليه السلام ورته ویل چې یو ورځ تا په کور کې موږ ګرځېدلو بیا د تا لاس په یوې وسپنه باندې خوږ سو نو هغه زخمي سو الى الان نو تر اوسه پورې هغه ځای معلوم ده نو موږ وایو یو داسې شی راویستل شین چې په هغه کې تا پیسې را جمع کړې وي من خیانه ورته وګوري په کنځلو پیسې را جمع کیږي نه قاري صاحب په کنځلو په توهینو باندې یا مثلا چې دوی وایي چې ویل دینه مراد بل خیانت ده بل خیانت په بل خیانت باندې پیسې را جمع کیږي من ما جمعته من خیانه تاسې د دې ترڅنګ امدغه خبر البرهان في تفسير القرآن امخکې سما فخانتاهما په آیت کې سرازي الا الفاحشه ولا يقيمن الحد على فلان فيما اتت في طريق البصره امدغه خبر په دغه ځای کې مراوړي ده شرف الدين روي عن ابي عبد الله عليه السلام دا امامنا روایت کوي انه قال قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وقال علي ابن ابراهيم القمي دولس نیم سوه کاله مخکې دا روایت راوړی دې تفسیر هم راوړی تفسیر البرهان چې کله د موږ مهدي راسي څوک به راباسي دا د تفسیر القمي هغه اولنی تفسیر چې ما تاسې ته در ښکاره کړل اولنی تفسیر همدا روایت تاسې وګوري په صراحت سره وایي فخانتاهما فقال والله ګوري قسم په الله کوي چې له دې نه مراد الا الفاحشه ولا يقيمن الحد على فلانه حد به ورباندې جاری کوي حد څه شي ورباندې جاری کیږي نعوذ بالله من ذلك په زنا باندې حد جاری کیږي دا تفسیر نور الثقلین د امدغه خبره راوړي د مهدي راسي عائشه رضی الله عنها له قبر راباسي نور څومره کې دی بل کتاب ته پسې وګوري مسلمانانو بل کتاب هم پسې درته خیم یو دقیقه دې ځای ته وګوري دا وګوري الصراط المستقيم په صراحت سره دلته د زنا ورته وایي صراط المستقيم الى مستحق التقديم په دې کې څه وایي مسلمانانو د دې دریم جلده او د دې 115 صفحه ده
وقالوا مخي أهل السنة والجماعة ويبرأ الله في قوله عائشة رضي الله باك كريدا فدي آياتك أولئك مبرؤون مما يقولون قلنا ويمغر توايو ذلك تنزية لنبيه عن الزنا لا لها وإذا آيات خد النبي عليه السلام دي زنا سي النبي عليه السلام باك دا لا لها عائشة وإلى الزنا باك ندا استغفر الله من عن الزنا قول دلت خد إلا الفاحشة خوي ندي ويلي دلتا بتسكيه لا زنا وي رسول الله باك دا عائشة رضي الله عنها زنا باك ندا استغفر كما أجمع فيه المفسرون وسورة وقورا لك تنجا سوى إجماع دي مقدي مفسرون ودا وس التراجي تقيرا سركوي دي دوكا باز زامنو والله كم يالا شيغانو سر خیانت کړی وي والله که یالا اهل سنت سره خیانت وکړم چې څه شی راغلی وي د تا په کتاب کې هغه مې درته پیش کړی دي اوس که د ما په کتاب کې راغلی وای دا خبره یې تر یو څه ځایه پورې امکان درلودل سی ویلی وای سي قاري صاحب ولا دا خو د تا په کتابونو کې د زه نه در سره منم دا خو د تا کتابونه دي د تا علماوو تحقیق کړی ده ته په ټیک ټاک کې سر راښکاره کړي ته اوس بل محقق سوی تحقیق یې کوي هغه په ښکاره سره درته وایي چې عائشه رضی الله عنها له زنا نه پاکه نه وه لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم